سلامونه وخت مو په خیر. په ارزو کې د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د بادغیس په یو شمېر ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 4 تنو ژوند بایللی او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. د بادغیس ولایت رسنیز دفتر اعلان وکړ چې د دغه طبیعي پیښې له امله 2 تنه نادرکه شوي او ځینې استوګنیز کورونه او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي. په خبرپاڼه کې راغلي چې د نادرکه شوو موندلو لپاره د ژغورنې ټیمونو هڅې روانې دي. بل ورته بیا د هرات ځایي مسؤلین د یو مسافروړونکي بس پر لویو لاشغورنې چې په سیلاب کې بند پاتې وو خبر ورکوي. د هرات والي ویان محمد یوسف سعیدي وایي چې د یو مسافروړونکي 580 ډوله موټر سپرلۍ چې د دغه ولایت په زاول ولسوالۍ کې په اوبو کې لوېدلې وې ژغورل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې دغه پیښه تلفات نه لري خو یو شمېر کسان ژوبل دي. اخوا بیا د بلخ د والي ویان عطاالله حاجي زید د بلخ د ټولګټو چارو ریاست له لوري د دغه ولایت د شادیانو په تنګي کې په اوبو کې د بند پاتې شوو کسانو له ژغورنې خبر ورکړی دی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د څه باندې 514 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور د غړو ترمنځ د همکارۍ د هوکړه لیکونو له لاسلیکه خبر ورکوي. د دغه وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه هوکړه لیکونه په بېلابېلو برخو کې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په حضور سره د سوداګرۍ توسل په غونډه کې لاسلیک شوي دي. نورالدین عزیزي په دغه ناسته کې له تاشکند سره همکارۍ ته د کابل پر ژمنتیا له ټینګار سره افغانستان یې په سوداګرۍ، پانګونې او اقتصادي اړیکو کې د باور وړ شریک بللی دی. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې د دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان او امریکا ترمنځ موضوعاتو، سیمه ییز وضعیت او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې کړي دي. امیر خان متقي په دغه خبرو کې ټینګار کړی چې افغانستان د پاکستان د ګاونډي هیواد په توګه د خبرو اترو تفاهم له لارې د ستونزو د حل غوښتونکی دی او کابل ټول پوځي اقدامات د اسلام آباد په وړاندې دفاعي دي. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې مهمې یادې کړي دي او په دغه برخه کې د خپل هیواد د مثبت رول له دوامه خبر ورکړی دی. نوموړي دغه راز ویلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ شخړې د هیڅ لوري په ګټه نه دي. په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې په 2 ترافیکي پیښو کې 15 تنو ژوند بایللی او 11 تنه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار ولایت رسنیز دفتر اعلان وکړ چې د دغه ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې پر یوې ونې د یو واړه موټر د لګېدو له امله 4 تنو ژوند بایللی او یو بل ژوبل دی. ورته مهال د لغمان ولایت د امنیه قمندانۍ رسنیز دفتر اعلان وکړ چې د مهترلام په ښار کې له یوې ریکشا سره د یو موټر د ټکر له امله یو تن ژوند بایللی او د 2 ښځو او 5 ماشومانو په ګډون 10 تنه ټپیان شوي دي. د دغه پیښې لامل د چلوونکي بې احتیاطي ویل شوې ده. په امریکا کې زرګونه تنو د ډونالډ ټرمپ تګلارو ته په اعتراض کې لاریون کړی دی. د راپورونو له مخې لاریونوالو د دغه هیواد په لویو ښارونو کې د ډونالډ ټرمپ سیاستونو په وړاندې له هغې ډله په ایران کې د جګړې د کډوالۍ قوانینو د پلي کېدو د ژوند د لګښتونو زیاتېدو اړوند لاریون کړی دی. دوی د نه پاچا په شعار او د ډونالډ ټرمپ د انځور په لیږدولو سره د هغه د ګوښه کېدو او نیولو غوښتونکي شول. د ایران سپاه پاسداران د واده صادق چار عملیاتو د 15مې څپې له پیله خبر ورکړی دی. د خاتم الانبیا مرکزی قرارګاه ویان ویلي چې د واده صادق چار عملیات به تر وروستۍ بریا پورې دوام ولري. بل لور ته د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا یو ډرون او یو F-16 جنګي الوتکه په دغه هیواد کې د سپاه پاسداران د هوایي دفاع سیسټم پر مټ نسکوره شوې ده.
خبرونه همدومره ول. عملتیا مو ډیره مننه. تر بیا ښې